د فوټبال سیالۍ چې د غزني ولایت د مجاهدینو لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د غزني ولایت د امنیتي برخو لسو لوبډلو ترمنځ فوټبال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې د دې ولایت د امنیه قومندانۍ له لوري پیل شوې وې د غزني امنیه قومندانۍ د ورزشي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د امنیه قومندانۍ ورزشي مسؤلین وایي چې د دې سیالیو موخه د مجاهدینو ورزش ته هڅونه او د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همغږي پیاوړي کول دي. لس ټیمه ولدي چې دغه هدف دا اوسي مجاهدینو ترمنځ یووالی او اتحاد او په امن فضا کې دغه ترسره کوو نو په دې خاطر باندې هدف هم دغه و. له بلې خوا ګډونوال مجاهدین ورزش د روغتیا لپاره ګټور بولي او وایي چې د دې ډول سیالیو ترسره کول د مجاهدینو او خلکو ترمنځ د یووالي لپاره ګټور دی. ورزش که از بسیار مفید به صحت آدم است. ورزش که از یک خیلی یک اساسی رول عمده داره. دیگه کوشش تقاضای مایی است از امارات اسلامی از قماندانی ما میست که سال یک دفعه به ما میتونه زمینه را مساعد کنه. ورزش خودش به صحت خیلی فایده داره. با خصوص از این لحاظ ورزش نیت آدم در ورزش میتونه غریب باشه که بدن آدم قوی و منظم و از این خاطر باشه که به خاطر دفاع از وطن. د غزني ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به هم د مجاهدینو او ورزشکارانو ترمنځ دا ډول سیالۍ په لاره واچول شي.